السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو تاسو به ډیر ځات لیدلی وي چې بعضی خلکو په خپل واتساپ کې یو داسې سیستم کړی وي چې کله هم تاسو هغه ته میسج وکړئ نو دا غوي د طرف نه اتوماتیک تاسو ریپلی راشي یا پاره کې د خپل یوټیوب د چینل لینک ورکړي وي یا پاره کې څه جواب وي. یعنی اکثر چې تاسو داسې فیمس خلکو ته یعنی داسې مشهور خلکو ته میسج وکړئ نو د هغوی د طرفه تاسو اتوماتیک یو میسج راشي یا تاسو یو کمپنۍ ته میسج وکړئ نو اتوماتیک هم هغه د طرفه تاسو ته یو میسج راشي پای کې ثانکس یا به لیکلی وي چې تاسو مطلب موږ تاسو څخه خدمت کولای شو په اردو کې یا په انګلیش کې داسې لیکلي به کېږي. نو تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو هم په خپل واتساپ کې یو داسې سیستم وکړئ چې کله هم به تاسو څوک میسج کوي نو تاسو واتساپ په خپل اتوماتیک هغه له ریپلی ورکړئ. نو دا ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو هم په خپل موبایل کې دغه سیستم وکړئ. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې سیستم لپاره تاسو اپلکېشن ډاونلوډ کوئ. د اپلکېشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل هم دغه لینک نه تاسو د اپلکېشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم د اپلکېشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو تاسو انسټال کو بیا بسو کې د اپلکېشن په سمپل دغه رقم اوپن کړئ. که تاسو نو سب پرمیشن غواړئ هغه پرمیشن به سمپل تاسو دیلا دغه زنه الاو به کې تاسو به د پرمیشن ورکړئ. کله چې هم د اپلکېشن تاسو اوپن کړئ نو فاست اپ تاسو دلته یو آپشن درکړی تاسو تخکاری دا به تاسو سمپل د ځکینه آن کړئ. تاسو تخکاری دا آپشن به تاسو د ځکینه آن کړئ. کله چې هم دا تاسو آن کړئ نو تاسو لاندې دلته یو پلس نشان درکې تاسو تخکاری دا پلس نشان تاسو په سمپل هم په دې جمع نشان باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په دغه باندې کلیک واخلئ نو تاسو فاست اپ ته لیکلي دي چې یعنی تاسو ته څوک کم یو میسج وکي چې دا غي ریپلی تاسو ورکړئ نو تاسو بدلته سمپل یا هلو یا هاي یا ګډ مارنینګ داسې څه به تاسو ولیکئ یا سلام او بیا چې تاسو کوم جواب ورکول غواړئ نو هغه به تاسو دلته ولیکئ. مطلب که تاسو غواړئ چې کله ماته څوک هلو راسند کی تاسو تخکاری دلته تاسو سمپل ولیکئ. کله ماته څوک راسند کی هلو نو اتوماتیکلی دا زماره طرف نه داغه ته دا جواب لاړ شي چې دلته مطلب هاي تاسو تخکاری بیا به تاسو وکړئ لاندې په سبمټ باندې کلیک واخلئ. په سبمټ چې کله هم تاسو کلیک کړئ نو دا به تاسو دلته راشي. تاسو تخکاری دغه کوم میسج چې تاسو ولته سیو کړئ نو دا به تاسو سره یو میسج به تاسو سره دلته راشي. بیا به تاسو بیا په پلس نشان باندې کلیک کړئ. بیا به تاسو وکړئ بیا به تاسو ولته ولیکئ سلام. تاسو تخکاری مطلب زبر دلته ولیکم سلام نو بیا چې تاسو دلته په لاندې کې ریپلی میسج کې ولیکئ وعلیکم سلام. تاسو تخکاری که تاسو ولته ولیکئ او په سبمټ باندې کلیک کړئ نو کله چې هم به تاسو څوک میسج کوي او تاسو ته راسند کوي چې سلام نو اتوماتیکلی تاسو د واتساپ نه په خپل هغوی ته ریپلی ځي چې وعلیکم سلام. چې سټیپ بای سټیپ تاسو په پلس نشان باندې کلیک کوئ او ډیر زیات میسجونه چې کوم تاسو دلته اډ کولای شئ. یعنی که تاسو دلته ولیکئ چې څنګه یې بیا تاسو دلته په ریپلی کې دی واپس ولیکئ چې خیم نو کله چې هم به تاسو واتساپ ته څوک میسج کوي چې څنګه یې نو تاسو د واتساپ نه به اتوماتیک هغوی له ریپلی ځي چې خیم. تاسو تخکاری دغه شان تاسو سټیپ بای سټیپ هر یو میسج چې کوم دلته ډیر زیات اسانه طریقه باندې جوړولای شئ. تاسو تخکاری دلته ما دغه څو میسجونه جوړ کړل په دغه طریقه باندې تاسو ډیر زیات میسجونه چې کوم دیغه تاسو جوړولای شئ. ډیر زیات د کمال سیټنګ دی دغه سیټنګ چې کله هم تاسو په دې اپلیکیشن کې وکړئ او تاسو څوک میسج کوي او تاسو واتساپ نه په خپل هغوی له ریپلی ځي نو تاسو ملګري به ډیر زیات حیران وي چې تاسو په خپل موبایل کې کوم سیستم کلی دی. خانو حکومتګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې اتوماتیک ریپلی سیستم برابر کړئ په خپل موبایل کې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. که تاسو دا ویډیو خوښ شوی دا ویډیو د خپل مرګرو سره شیر کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.